سلامونه ملګرو، ښه اډه ده ځو برسواړۍ ته، نو په رستم باندې ځو او راځئ ویډیو راسره وګورئ. ملګرو دا وخت کې مونږ غلامه کلي ته راورسېدو. د غلامه کلي نه پس دا د رستم نه چې کوم نیر راغلی دی سیده ګوهاټي ته تللی دی، نو په هغې باندې سیده ځو رستم بازار ته. مونږ روان یو رستم بازار ته د غلامه د طرف نه. ویډیو راسره فل ګورئ. دا د رستم د مچي روډ دی. ګرانو ملګرو رستم بازار ته راورسېدو. دا یو روډ مردان ته تللی دی، دا بل او دا سرملنګ بونیر ته تللی دی. نو راځئ دا اوس موږ سرملنګ روډ باندې روان یو بونیر ته، د مردان او د سرملنګ چې کوم روډ دی. دا اوس موږ سرملنګ غر ته اړم شوي یو او ورخیږو، شاته به بونیر ته اړیږو. اصل کې د بونیر ته چې په کومه باندې هم ځې نو غرونو کې به راړیږي. مطلب کو شانګلې نه راځي، سوات نه راځي، یا د کاټلنګ نه راځي، یا د مردان نه راځي، یا د صوابۍ نه راځي. نو دا خو موږ د مردان نه ځو. اکثر زه په دې لاره باندې ډېر ځم راځم بره بونیر ته. نو روان یو سرملنګ روډ دی له ویډیو ګورئ. دغه ماښامه غرونه د سرملنګ دي. نو ملګرو دا مې پکې ځان راوستو او راځئ سرملنګ چې کوم ځای کې ملندرای کلی دی، دې ته وایي ملندرای کلی. دا یو خپل تاریخ لري، خو بیا به راځم ویډیو به درته جوړوم او هغه ویډیو به درته بیا خامخا ښیم. د دې ملندرۍ هم د دې سرملنګ هم دلته معصوم بابا دی. زه خو ډېر ځم راځم، نو بیا چې انشاءالله راځم نو ویډیو به سبا ومي او ښکلې به هم وي. دا سرملنګ ته ورخیږو بره، بیا به شاته بونیر ته اړیږو او دا د سرملنګ مردان روډ دی. بس دا مونږ د سرملنګ نیمې له رالو، بلکل لکه اوچت یو روان یو بره. زه د یادګار په توګه ویډیو جوړوم، که چېرته ځم هم د موبایل کیمره ښه نه ده، خو بیا هم تاسو سره شریک کوم. یوټیوب سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او دې کې به زه ټول کلي راولم چې د رستم نه تاسو په سرملنګ ځئ نو دغه ځای کم کلي راځي. که ډګر ته ځئ نو هغه خلکو ته اسانه ده. بیا د مونږ حساب وکړو د سوابۍ چې کوم خلک دی، لکه شوي اډې طرف خلک دی، د ګوهاټي خلک دی، یا د مردان طرف کوم خلک دی، نو چې ډګر ته ځي یا پیر بابا ته نو دا لاره ورله ډېره ښه ده. یو هوټل د چکر ځایونه هم دي، ښکلي ویو هم راولي. اوس هم نیمه کې یو، که چېرته لاړئ سرملنګ ته او دا ځایونه مو وکتل نو ښه به وي. اوس درته یو بل ویو ښیم د سرملنګ ټاپ نه. موږ بلکل سرملنګ ټاپ ته راوختو، دغه روډ باندې موږ رالو. دا روډ چې کوم راغلی دی لکه تمسم مار دی او دا پکې ملندرۍ دا د بونیر باډر دی. بس دې خوا بونیر سټارټ شو، دا سرملنګ ټاپ دی او دغې طرف ته مردان دی. نو سرملنګ ټاپ کې یو، روډ ته وګورئ لاندې دښته مار مار چې ښکاري. په دې روډ داسې راوختو، په هوټل کې یو او د هغې نه بس د سرملنګ نه د سرملنګ نه بونیر طرف ته روان شو، کوزیږو. لاندې پکې کلي راځي ډېر شی. زو به ډګر ته، بیا به راځو سواړۍ بازار ته کیدای شي. نو هغه ویډیو به تاسو ټوله ګورئ چې دا کوم کلي پکې زه راولم. ملګرو دا مونږ د سرملنګ نه څنګه چې ما وویل مونږ بل طرف ته کوزیږو، بونیر سایډ ته. نو
د سر ملنګ دا بونیر سایډ ته چې کوم روډ دی دا سیده تللی دی کړپي کلي ته بیا یو طرف ته سواړی دی تللی دی بل طرف ته دی ډګر ته تللی دی بالکل سیده روډ دی. اصل کې ګرمي هم ډېره ده. ما دغه ویلاګ را جوړ کړی دی. کیمره هم د موبایل دومره ښه نه ده خو د یادګار په توګه ځان سره یاد ساتو. او اصل کې زه خو ډېر ځم راځم بل ویلاګ به درته بیا جوړوم ښه ښکلی په طریقه. اصل کې زه به درته وایم چې موږ له سر ملنګ نه په بونیر سایډ ته کوزیږو خو لکه هلته یې لا کوز شوي نه یو بس دا سیده روډ دی ډېره ښکلې ویو ورکوي. نو اوس بس روان یو دې ځای پکې مقبره هم راشي که چېرته لاړئ که نه نو بیا به خامخا دا ویلاګو وګورئ ځان سره د یادګار په توګه. نو ملګرو په بونیر کې د سر ملنګ نه دا د نوي کلي روډ دی نوي کلي ته داخلیږو دا کلي پکې راځي که نه. دا نوی کلی دی په بره بونیر کې ښکلي ویو ورکوي. روان یو او ځو ډګر ته. نو ملګرو ډګر ته راغلو او راغلي مو واپس کیږو د ډګر نه. ډاکټر سویرا پرکاش کلینیک دی د ډګر نه سیده سواړۍ ته دا روډ تللی دی. ملګرو دا د ډګر ګراوند دی واپس ځو ګاډي کې څه مسله ده ګاډی رسوم بیا مې درته پکې ځان وښولا. روان یو دا د کړپې کنډاو دی چې د ډګر نه کوم ورخیږي کړپې ته بیا ورپسې سواړی ده. بس په دې ځایونو کې بیا ډګر ختم شي یارانو لاندې دغه ویو ښیي. بونیر ته چې ته چکر ولګوئ خو بره بونیر ته او زه خو ډېر زیات راځم دویم کور مې دی. راته خراب شوی دی پټرولو ته ناړېږي او په سواړۍ کې دې مصري سره یو ګرانو ملګرو دغه مخامخ سواړۍ بازار دی او دا د پیر بابا روډ دی. روان شو واپس ګاډی سم شو خو ځو جانشیر ته نه شیرخان ډېر ښه چاول پخوي ډېر ښه رسټورنټ دی او چاول خورو. نو چاول خو مو نه خوړل ځان سره مو راواغستل ایترو باندې واپس کور ته روان شو کړپې ته ځو او دا د مخامخ کړپې دی ډګر دی هاخوا موږ راغلي سواړۍ ته بیا ترې واپس ځو او دا د کړپې کنډاو دی بازیګټ ورته وایي زما په خیال جوړې دي کلي ته دي مخه ورسره یو کلی دی بره پکې دا کورونه مورونه ښکاري او دلته به دا کړاپه دغه ځای کې به موږ ورته وشو بیا به سیدې سر ملنګ ته ځو. دا د کړاپې کلی دی ورپسې نوی کلی دی بیا ورپسې سر ملنګ دی منځ کې پکې ملا یوسف کلی هم تېر شي. نو ځو روان یو واپس امید دی چې ویلاګ به مو ډېر زیات خوښ شوی وي او نورې خبرې نشو کولی. ویډیوګانې به درله جوړوم زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ کلچر پویټري شاعري هر قسمه بیا به راځم بیا به درته په صفا کیمره باندې د سر ملنګ هغه ټول ویلاغ ښیم انشاءالله. پیر بابا ته به بیا ځم. نو خان چاول دی روان یو لږ لږ ترې خورو او دغه ملا یوسف کلی دی بس کور ته واپس ځو. دا نوی کلی راورسېدو بیا چاول دی
که د دې ځای زه ذکر وکړم نو دا کلیوالو سیسټم دی، مزه کوي، اختر ورځې هم دي، ماښامې هم دی، واپسې هم ده، بونیر هم دی، سرملنګ هم دی. اوسو نو ویډیو ستاسو ډېر زیاته خوښېږي غواګانو میله. اوس بالکل بس د سرملنګ باندې راواړېدو او ټول سرملنګ دی لاندې روډ ښکلی ښکاري. ومې درته ماښامې دی، واپس په تګ کوو کور ته او بز رستم دی. ملګرو ویډیو به مو ډېره زیاته خوښه شوي وي. رستم بازار دی، دغه د بونیر چکر و، د بره بونیر دې خوا چنګلۍ را ورغوښتو دی، هر کله دی بیا به درسره نورې ویډیوګانې جوړوم. د الله